د توبې د قبلیدو کومه نشانی ده؟ یعنی که چیرې یو انسان توبه وکړي د هغه وروسته څنګه به درته معلومیږي چې زما توبه الله قبوله کړې ده؟ نو که چیرې تاسې هم توبه کړې وي او بیا په تاسې کې دغه نشانې او دا علامه نه وي، نو پوه سه چې ستا توبه نه ده قبوله. هغه کومه نشانې ده؟ که چیرې یو انسان په اخلاص باندې توبه وکړي، نو د توبې څخه مخکې او د توبې بعد چې کوم ژوند دی په دې کې به خامخا فرق وي. فرق دا مطلب چې د توبې نه مخکې کومه ګناه کې دی مبتلا و، کومه ګناه کوله، توبې کولو وروسته که چیرې دا ګناه پرېښودله، د هغه ګناه څخه یې زړه تور سولو او دا د ګناه عمل یې پرېښودی، نو پوه سه چې ستا توبه قبوله سوله. که چیرې ته توبه وکړې د هغه وروسته بیا هم په دې ګناه کې اخته او ستا په ژوند کې هېڅ چینجنګ نه دی راغلی، هېڅ بدلون نه دی راغلی، نو پوه سه چې ستا توبه نه ده قبوله. توبه خالي د دې نوم نه دی چې بس په خوله باندې ما ورته ووایي چې یاره زما توبه ده بس الله ما معاف کړه. نه، توبه دا مطلب چې کومه ګناه تا کړې ده په دې ګناه باندې پښیمانه یې، په زړه کې به خوف او فکر در سره وي چې یاره بد کار کړی دی او د الله نه د زړه د اخلاص ته معافي وغواړي چې پروردګاره بد کار مې کړی دی، آینده نه کومه. نو دا ګناه پرېږدې، په آینده کې د ګناه څخه د بچ کېدلو کوشش وکړې، نو دغه چې دغه توبه ده. که چیرې دغه شرطونه نه وي په توبه کې، نو دا ستا توبه نه ده.